نږدې وختونو کې چانسونه میلاوېدونکي دي که پښتون کام ورته برابر نه و ضایع کېږي به ځنې دا وطن به جوړ نه شي. محترم ورونو خویندیو ټولو ته وایمه که مو په مونږ یقین کېږي د زړه د تله یقین درکوو چې ستاسو ښه ژوند البته امتحانونو باندې به خامخا تېرېږو بغیر د هغې څه لویې کامیابۍ په لویو قربانو راځي په هغو به تېرېږو بیا به مونږ ته بریا راځي. زه د یوې ورځې یا په یوه ورځ کې بریا راتلو امکانات نه وینم وخت به خامخا خلي میاشتې دي کالونه دي زه احاطه نشم کولی لا خو دا وایم چې تنظیم موجود وي ملت یې پر شا ولاړ وي بیا ډېرې سخت یاره وطن به زمونږ وي او په دې کې به بل څوک بدماشي بیا وکړي. یعنې که د سوات د دیر نه راواخله تر چمن پره کلي په کلي جماعت په جماعت زما سره تنظیم دی سیدالله په کومه لار به څوک رانه ووځي دا د پښتنو قاتل به بیا زما نه د دغې خاورې نه وتلی شي منډې به وینې ډېرې په هوا کې به لارې بندې شي. داسې نه ده که چیرې پښتون کام دا ارمان لري لږ څه هم که په د خپلو وینو باندې موږ ظاهر شوي وو چې یار دا څه وشول لږ مو څه که د خپلو خویندیو میندیو هغه لوڅ لوڅ جسمونو ټوکړې چې په بازارونو کې په خودکشو کې پراتې وي دوی ټوکړې ټوکړې که لږ څه هم د هغو نه موږ ته حیا راغلي وي راځئ تنظیم شو راځئ منظم شو ډیسپلین ومنو ملي فکر خپل کو دا مې یو ټولو ته خواست دی دعوت ورکوم بلنه ورکوم دا وطن کاڼي بوټي هم اوس وختونو کې هغه هم راته ځیرک دي دا ونې و لارې هم راته ګوري چې پښتانه راپورته شوي دي ودره موږ د غلامۍ نه خلاصوي که نه نو تنظیم یې شرط دی چې شرط تنظیم نه وي پوره شرط یعنې شرطونه دي ملي فکر نه وي جوړ ملي تنظیم نه وي جوړ ډیسپلین نه وي او ملي مزاحمت نه وي شوی دا شرطونه چې نه وي پوره موږ به دغسې